فرض منځونو کې د ټولو نه غوره منځ کم یو دی؟ څومره فرض منځونه چې په دې کې د ټولو نه غوره منځ تاسو پیژنئ چې کم یو دی؟ فرض منځونه کې که ته وایې چې د سحر دی نو د کم سحر دی؟ د کمې ورځې د سحر دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په ټولو منځونو کې فرض منځونو کې غوره منځ د جمعې د سحر منځ چې کله با جماعت ادا شي، چې د جمعې ساری ته په مانځه کې حاضر شي او په جمع باندې د جمعې منځو کې د دې نه بل غوره منځ نشته دی. نو تاسو به خیال کړئ مونږ چې کله د جمعې ورځ شي نو د جمعې په ورځ باندې سحر مونږ نه کوي او د جمعې مانځه دپاره 2-3 ګنټې مخکې تیاری شروع او سحر د جمعې په سحر باندې فرض مونځ سحر پرېښود. دغه مونځ د دې نه غوره دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په منځونو کې د ټولو نه غوره منځ چې دی هغه د جمعې د سحر منځ دی، چې د جمعې سحر وي او سړی د جمعې د سحر منځ وکړي خو با جماعت یې وکړي، د جمع سره وکړي، د دې نه بل غوره منځ نشته دی چې کله بنده د جمعې په سحر وکړي. دا غوره منځ دی. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ ته ارشادات. صحابه کرام ولی کامیابو؟ هغې چې به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه خبره واورېدله صحابه کرامو به پې بیا عمل کو. انس رضی الله تعالی عنه فرمایي وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم له یو ورځ یو ټیلر ډوډۍ وکړله. مونږ لاړلو چې ډوډۍ له ورلو زه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ډوډۍ کې ناست یم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې روټۍ خوري نو چې لاس یې که روټۍ ته نو روټۍ نه نوڼۍ نیمه کړله او په شوروا کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې نوڼۍ ګرځوله او د کدو ټنګری پکې کتله، په هغې سالن کې د کدو ټنګره کتله او نوڼۍ پسې ګرځوله. انس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې کله ما ولیده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کدو په ټنګره پسې نوڼۍ ګرځي، وی ما د مرګ پورې چې څومره مې ژوند و ما بیا د کدو سره محبت کړی دی. ښځه چې په هغه ورځ په کدو مین شومه دا مې صرف نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولیده چې هغه د کدو په ټنګره پسې نوڼۍ ګرځوله، ما د مرګ پورې بیا د کدو سره محبت کړی. ما چې نبی علیه السلام ولید زه بیا په کدو باندې مین وم. علی رضی الله تعالی عنه فرمایي چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل د غسل ذکر کو د جنابت د غسل چې کله د ویختم رضی وچ پاتې شي په بدن کې نو غسل اونشو. چې کله ما دا خبره واورېدله نو عادیت رأسی ما د سر سره دشمني شروع کړله. د هغې نه پس په ما بیا سر کټاکو ما وی اسې نه چې زه غسل د جنابت کومه او هغې کې رانه د لاندې چرته ویښته کې چرته وچ ویښته پاتې نشي. د هغې ورځې نه پس ما د سر سره دشمني شروع کړله او ما به بیا سر خریو.